د طالبانو ظلم او وحشت له افغانانو سره طالبان څنګه د پاکستان په امر د افغانانو غنمو ته اور اچوي د چې حقیقت څه دی هیله د ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر طالبان د پاکستان په غوښتنه د غنمو درمندونو ته اور اچوي د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې طالبانو په جریبونو ځمکه کې د غنمو درمندونو ته اور اچولی دی او د خلکو د یو کال ټول حاصلات یې سوځولي دي د کامې اوسیدونکي سید ظهیر سیحون ورځپاڼې ته په ټلیفون وویل بېګا شپه طالبانو د دې ولسوالۍ د کروندګرو د غنمو حاصلاتو ته اور اچولی دی په کامه کې دا لومړی ځل دی خلک یې ډېر حیران کړي زموږ ټول دار او مادار همدغه حاصلات دي موږ نه پوهیږو چې طالبان ولې دا کار کوي تر دې وړاندې طالبانو په هلمند لغمان او فاریاب کې هم د غنمو درمندونو ته اور اچولی و تر اوسه د دې کار دقیق علت نه دی معلوم اما د سیمې اوسیدونکي وایي طالبان د پاکستان په اشاره ځکه د غنمو کروندې سوځوي چې خلک د پاکستان غنمو ته اړ کړی شي او له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستې غچ واخلي دغه راز په دې وروستیو کې طالبانو د لوی لارو د شنو ونو وهل هم پیل کړي دي چې د خلکو غبرګونونه یې راپارولي دي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره ضرور لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان